د بلخ په دېدادي ولسوالۍ کې له پاکستان نه په زور را ایستل شوي لسګونه ماشومان په ښوونځي کې شامل شو. د دغه کډوالو ماشومانو شمیر چې 110 تنو ته رسیږي د درسي توکو د مرستې سربیره د زده کړو ترلاسه کولو په موخه په ښوونځي کې زده کړې پیل کړې. د شمولیت په دې مراسمو کې د هیواد د پوهنې مسؤلینو د افغان کډوالو کورنیو ماشومانو د ښوونې او روزنې د ملاتړ په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. په یو نظام کې معارف د دغه نظام لپاره یو بنیادی حیثیت لري. کومه جامعه چې په هغو کې معارف پر مخ تللی، په هغې کې د تعلیم کچه زیاته ده، په هغې کې علمی کچه زیاته ده، هغه جامعه بختوره ده. هر شاگردی که از طریق پاکستان یا ایران یا دیگر دولت‌ها دوباره در کشور خود عودت میکنه، انشالله تمام ارگانهای دولتی بالخصوص معرف انشالله متعهد است که هیچ شاگرد ما بغیر از مدرسه و مکتب نمانه. همدارنګه د دېدادي ولسوالو ویل چې له پاکستان څخه راستنه شوو افغان کډوالو ماشومانو ته به د زده کړو زمینې برابرولو په برخه کې عملی ګامونه پورته کوي. از لحاظ معارف باشه، از لحاظ صحت باشه، ما در هر صورت در خدمتشان بودیم و هستیم. خانه خودتان است، خانه مشترک ما و شما است. خوش آمدین، صفا آوردین. چیزی که داریم انشاءالله تقسیم میکنیم. د یادونې وړ ده له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ویستلو پروسه د اقرب میاشتې په 10 پیل شوه چې تر اوسه پورې بلخ ته 2,500 کورنۍ راستنې شوي چې ډیری کم عمره ماشومان دي.